د کندوز ښار په زړه کې د څه باندې 80,000 امریکایي ډالر په ارزښت د بدن ښکلا او روزنې یو ورزشي کلب پرانیستل شو. مسؤلین د دغه کلب جوړېدل د ورزش په برخه کې ښه ګام یادوي او له پانګوالو د لا نورې پانګونې غوښتنه کوي. در بخش ورزش کندوز یک گام مثبت، یک گام خوب برداشتن. از این سرمایه گذاری جناب استاد و دیگر سرمایه گذاری که در بخش ورزش سرمایه گذاری میکنه، اداره ورزش حمایت میکنه و هماهنگی میکنه با ایشان، در از هر لحاظ با ایشان همکار و هماهنگ میباشه. ورته مهال د کلب مسؤل د یاد کلب له جوړولو موخه د بدن ښکلا، لوبې وده او ورزش ته د ځوانانو هڅول په ګوته کوي. هدف ما این است که اول خود سرمایه‌گذاری را به حساب خود ولایت خود کردیم که نام ولایت ما بالا بره، بیرق ولایت ما بالا بره، در جوانای ما که تشویق شود بیان در وسایل نو جدید برش از کشور چین طلب کردیم که ورزش بکنن که از مواد مخدر از گپا اداره شود. لوبغاړي د ورزش په وده کې د ورزشي مسؤلینو او پانګوالو هڅې د پام وړ یادوي او دا چاره د لوبغاړو ورزشي وړتیاو لوړولو ورهاخوا د لوبغاړو په هڅونه کې اغیزمن یادوي. جا بسیار افتخار است که امروز ما شاهد افتتاح یک باشگاه ورزشی دیگر به گونه استاندارد و معیاری در کندوز هستیم. جا دارد بابت ایجاد این کلب که سالهای در کندوز خدمت کرده است و اکنون به شکل پیشرفته و با وسایل مدرن واگشایی می شود. اینجا افتخار است بر ما که یک میهمان، یک ورزشکاری که از دیگه ولایت میاد اینجا بیایم و تمرین بکنیم، خوش میشیم و بر دیگه ورزشکارای دیگر اشتراکی که اینجا تمرین میکنن و مومن فیزیکی خود اینجا میذارن. این برای رشد ورزش ما بسیار تاثیرات زیاد داره. استاد د کندوز په مرکز کې د بدن ښکلا او روزنې دا کلب داسې مهال پرانیستل کیږي چې اوس مهال د دغه ولایت په کچه لسګونه ورزشي کلبونه په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري.